د خوشحالۍ او د پرمختګ خبر. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. بدبختانه وروستیو کې ښه خبرونه نهایت کم دي او له هرې خوا بدبختي روانه ده. له یوه طرفه د کورونا وبا، له بلې خوا جګړه او دغه راز اقتصادي ستونزې، هغه څه دي چې د افغانانو ژوند یې تریخ کړی. خو له خفګانه په دې ډک ماحول کې نسبتا یو ښه خبر دا دی چې د ملي انکشاف شرکت د معلوماتو له مخې په دې وروستیو کې د غوري سیمنټو د فابریکې تولیدات په کمسارې توګه لوړ شوي. ملي انکشاف شرکت وایي چې د غور د سیمنټو د فابریکې تولیدات د پخوا په پرتله په مراتبو لوړ شوي او اوس هره ورځ شاوخوا 800 ټنه سیمنټ تولیدیږي چې دا کچه مخکې 160 ټنه وه. په هر حال په دې وروستیو کې په ملي کچه تولیداتي فابریکو ته پاملرنه زیاته شوې او د شنونکو په ان که د اړوندو ادارو لپاره ورته وړ کسان وګمارل شي، په ډېره کمه موده کې به افغانستان د کورنیو تولیداتو څخه لوی ګټې ترلاسه کړي. د ملي انکشاف شرکت وایي په دغه فابریکه کې تر اوږدو اصلاحاتو پرمختګونو وروسته دوی بریالي شول چې د سیمنټو د تولید کچه په ورځ کې له 160 ټنو څخه 800 ټنو ته لوړه کړي. د سرچینې په وینا دغه فلج شوې فابریکه بیرته فعاله شوې ده او دغه راز د تولید کیفیت هم لوړ شوی. ملي انکشاف شرکت زیاتوي دوی هڅه کوي چې د لا پرمختګونو او اصلاحاتو پر مټ د دغه فابریکې تولیدات نور هم ډیر کړي، څو وکړی شي د هیواد 50 سلنه اړتیاوې پوره کړي. دغه فابریکه په پل خمري ښار کې ده چې شاوخوا 14 لسیزې وړاندې د افغان حکومت په پانګونه جوړه شوې وه. په لومړیو پړاوونو کې یې په کلني توګه 150,000 ټنه سیمنټ تولیدول چې په کور دننه یې ټولې اړتیاوې پوره کولی شوې، خو بدبختانه وروسته فلج شوه. خو اوس ښه خبر دا ده چې یو ځل بیا یې فعالیت ښه شوی. په هر حال تاسو د دغې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لویه بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.